پلار دې چیرته دی بچیا؟ پلار دې مړ دی؟ ورونه دې نشته؟ څه کوي ورونه یې څه کار کوي؟ لاس د رحم تیر کړی یتیم ما ژړوي په سر یې لاس د رحم تیر کړی یتیم ما ژړوي د مینې غېږ ترېنه چاپېر کړی یتیم ما ژړوي د مینې غېږ ترېنه چاپېر کړی یتیم دوستانو سلامونه. الحمدلله مونږه شیخ مصری ښارګوټي ته راغلي او دلته 200 بېوزلو یتیمانو ته د ژمي بستې توزیع لرو. یو جمپر، یو جوړ بوټان، جورابې، دستکشې او د ترڅنګ یو ګلیبان، یوه خولۍ، دا به دوی ته ورکوو. په شیخ مصری ښارګوټي کې اکثره بېوزله یتیمان کونډې دي، نو دا د همغو بچي دي چې دلته راغلي دي. انشاءالله دا به مونږ توضیح کوو ورته. لاری شهید لخاورو لاندې دی اسرانه لري د پلار غمونه ځینې هېر کړه یتیم ما ژړوي د مینې غېږ ترېنه چاپېر کړه یتیم ما ژړوي د مینې غېږ ترېنه چاپېر کړه یتیم ما ژړوي. ستا صحیح دی بچیا؟ غلیبان دې څه کو بچیا؟ دا وګوره زیړ جمپر او دا هم زیړ شو. صحیح ده بچیا؟ دا دغسې واچوه. څومره ښایسته رنګ شو، ایله دې رنګ پکې راووته. صحیح شو بچیا؟ خوشحاله شو. پلار دې چېرته دی بچیا؟ پلار دې مړ دی؟ ورونه دې نشته؟ څه کوي ورونه یې څه کار کوي؟ کباړو کار کوي بچیا. ته مکتب څوم صنف کې؟ اول صنف کې. یخني وک نه وه؟ جمپر دې نه و بچیا؟ ښه دا ګوره دومره ښایسته جمپر دی. ښه بچیا دا هم در شو. دا دستکشې به م واچوې، بوټان هم در کوم. ښه بچیا دا به م واچوې. پیسې ورسره نشته بچیا؟ نشته ورسره؟ او قربان تا ته به زه ته راکړه چپلک. دا چپلک ماته راکړه بچیا. دغسې وضعیت دی په دې یخنۍ کې په افغانستان کې. دغسې د ژوند له حال یې ځان خبر کړئ اوښکې یې وچې کړئ د ژوند له حال یې ځان خبر کړئ دی هم د خپل اولاد په څېر کړئ یتیم ما ژړوئ د مینې غېږ ترېنه چاپېر کړئ یتیم ما ژړوئ د مینې غېږ ترېنه چاپېر کړئ یتیم ما ژړوئ په سر یې لاس د رحم تیر کړئ یتیم ما ژړوئ د مینې غېږ ترېنه چاپېر کړئ یتیم ما ژړوئ د مینې غېږ ترېنه چاپېر کړئ یتیم ما ژړوئ سهار ماښام لري. الحمدلله شیخ مصری ښارګوټي کې همدغه بېوزلو یتیمانو ته چې دوی دلته مکتب هم وایي، په دې وچه یخنۍ کې مکتب ته راتله د دوی نه جمپرې وې، نه خولۍ، نه بوټان، نه دستکش، یو شی هم نه و. د ریوایف افغانستان NZ لخوا ورته 200 ماشومانو ته هم توزیع وکړه. چا چې کومک کړی خدای دې ورسره ښه وکړي. ټول بېوزله غریبانان وو، مکتب ته به تلو، چپلکې به هم شکېدلې وې. چا چې کومک کړی خدای دې ورسره ښه وکړي. افغانستان افغانستان ساتئ فکر پرې ډېر کړئ یتیم ما